ټنډه اوبه راوه څه دې اوبه راخې بیټري اوبه راخې غزیک سره بیټري ته راوه دا زما یار دی زه د ده یارم چې کله زه ور واچوم زما کلمې کاږي چې دی ور واچي د ده کلمې هشای سبت شونډس کې د خولې ته ور اچولی زه له تاسو ما عزت راوخستی کو ای های 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 چیرې یې بې وفا جوړ په خیر سلامت ملامت چیرې وې ها دا دې ستا تربور مې هم دله راوستی اوس سبلیغ باید زوق پکه لا بم بوش شرپلا نه ولې بیا شخون کی تیره دا څه وایې سیدینو ثواب شخون کی و څه کې نه ځې شرپلا ته موږ سره په تبلیغ ځې ورځي ولې نه شي شرپلا کندهار ته ځو چکر ولاوه کندهار بل کوم ځای کابل هرات دا ځای ولزو را چای که پیر سدی پیر خپل چای معلوم دی چای د جوړی دا دوکانه کتاب نه دی سیار ټیم چای که دا کوم څه مزار پر جوړه وده پر جوړاو دا منګیا مې پری شو ما دا مزار پر جوړه یا زه ستمر سے پر ټایم جوړاو پر بای جوړه دا پر ته پایم نه بوله وس کې مې وبدل راواخلم د پری اوپر راوړ یار سړی سره کیسه مې ابو تر کې وبد یا غره واخه دا چي نه کو سره نه ګرمي کوي شي یخي خیر واچو برابرۍ لږ کډیر ډیر راړ یاران دي چې وبد شو وروره نه کړه چا د چي دغه درکیا ودا غوساسي یا داغه ته به وړې ودرې ما ځال راکې وروره سیمټ سودا سوي د وزه کی تاواني کېږم ما په 50 گونی کی خالی صرف گٹھلی دی شل پی یو گونی کی اخسی دی اور ته خالی شل پی د لوډینګ داخله دا ناجایز نه ده دی بیا وروره ته سو یو گونی په سو وړې یو گونی دی په شپته په 1000 روپۍ کړه د مول سدي شنو په ټټر دی منډي وي چیش منډي وي غنټه کې ورسي شه ته پندې شار پیو کې سلور زر پیلا پر تکې یار ولې یار په خپل اولاد شي مملیا پشي نو ټیکدار به نه دی زبو بدل راوه سره کیسه مو براوه ټنډه اوبه راوه څه دې اوبه راخې بیټري اوبه راخې غزیک سره بیټري ته راوه ته زه بیټري دا دې داروخانه میخي اوبه راوړې داروخانه پر موږ دی ګران یې ها ما دا که بسکه دا که بسکه اوس بیټري اوبه پر اول شي تیواره بوی وګوره بوی وګوره د نیش بیټري وبوی هغه ستاده لاس زاري مجل شو ته وایي چې اشګه زه اوس دونه با سوي د دوی فلټران شي نو دا خو سره کیسه مړو خلګو لګ راوړه په یدنې کده وبو چې ډکه کې بیا د دوی نه مونږ پروکا سارو دا سوای دا ولې چپا گایج سارو دا ته سارو ډیره یادوله سارو دا د بستی راخسه ده ګورش چشکی دا د سارو ته له سارو چی ده دا د ورسره داروخان سره وبړ وکړه چشکه ګوره ته راووتلې دیم چې راووتې چشکه چې راوتلې ها وایه کور ته بوزه دا زموږ حبیب دی سارو راوتلې د حبیب هم چې راووتې لاړ شه کور ته لاړ شه زه کور ته لاړ شه کشه که کور ته بوزه ای راشه راتېره شه دا حبیب ډېر تنګول کوي ته چشکې چې راوتلی وې ناپی هم دا دې راورسېدی ناپی دغه سړی وای چکر چیر چکر ول زه توبې چکر ورور نه وکړه په زموږ د خپلې خانو کال جوړ کړي نو ونه نه راځي دا موټر بل ځای راولې موټر نه 15 ډوډۍ پر ما دي چل پر ما دي مخکې داخله ټیم کې ول ماسک ستې واکه صبر او زه مافین درې واره په بالا سوال سم راوړم ته اوس پرای اوس پرای درې واره درنه کې څه وکړي ناسکې پر پې کې بوت خرڅ چکر وله ته وایو عائشہ پرتا دانی امرا خطلی دي نن خلک په 12 بجې روان پر 12 بجې روان سوي اوس شپه ډولې د سبا سار راځي سبا سار ذکر وتله سبا سار ذکر رورا ما او ناپیو دارو خاموش کرتو چکر نه تبلیغ سبکو اے خو مو وشه د تبلیغ والا سره کول وکي زه اوس روان تبلیغ باندې په تبلیغ ولا راغلم کرتو شه وسه تا دا وام 50 گونی سیمړ دی پټ چر کیا چو گونی په سوره چه
ورور بچ څنګه د مان ورور واره ودرې ورور چې ستره مشرانو چې ستې د جایز د کلي څونه ریټ موږ په هغه ریټ باندې زموږ نه 50 ګونې دي و نه ناکي کوو نه بېماني کوو نه به تی ناکي را سره کوو موږ هم غریبان کوټ کوټ در په 50 ګونې په څو باندې ګسو 50 ګونې په 50 په ګونې سي ګونې په څو پیسې 25 سوه شي 25 سوه ما چې دوه سره نه مې کې څو ولا سلیم سا دا راسه مې بتراسه راسه ګوره دا خو ډېرې پیسې غواړي یوه ګونۍ په 50 سپی وراچېږي یا زه بیا 25 سپی کړم 25 سپی باندې یوه ګونۍ راکړو دا به چې راکړي ټکټک یې وراچوي لس سپی که لس سپی لس سپی هم ډېرې دي یوه لکه بالا موږ په مټ کې هم به قرآن که بالا ځئ ښه بس لس سپی بیا قرمې شو لس سپی صحیح دی دا روښانه لس سپی یا ستیا چې مزه و یاره اوس په قرآن که بالا بس موږ هم بالا سپی ته نو په چیش پټ کوي راس درنې دي دا زما یار دی زه د ده یارم چې کله زه ور واچوم زما کلمې کاږي چې دی ور واچي د ده کلمې یوه چیغکه کې ووایه نو په دا خوشحالۍ راځه پولې کاکه سم یې ور وشوه ورسه تېره پولې کاکه دا سیټ ونته پولې کاکه ځه ور واچ دا دی دا دی نن روزانه پیدا کړه ګیټ یې خلاص کړه راس یې مټ وراچه سمټ وراچوی شه ها ولې پیسې غواړې ګډ وروره سمټ نو راشي دی بس ډایرکټ پیسې غواړي پیسو شوق کې دی 100 روپۍ غواړې ها څو لس پی ګوډ سړي د لس پی شوق کې دی ته ودرې زه به یې سب اچھا یې ټریکټر د پایه واورکه دا خو تی واته د نه لاندې لکه بس بنده سه بس وروره کیمرا بنده سره داروخان به دا به خوا به دی بنده سره زه ورته څه یاره ناپې ډېر تکړه ځوان پیسې د اسانه نه ګټل کېږي او دروندې فضله خرابې څنګه راپورته کول دا څو ناپې څلوېښت شپې دي بیا وګټلې 15 ګونۍ سمټ ورولې دي څو لا پاتې دي ناپې 15 لا پاتې څه وایې ستړی کړې خامخا دې غولې پر ځه ور واچوه یوه ګونۍ تالې په څو ما ګونۍ په لاس پیسې نو څو سپدې 15 سره ما در بخښلې دي چې دا په 12 سپۍ نه راځي نه پاره 12 سپۍ 12 سپۍ توای ځه ور واچوه ځه ور واچوه په څو دې ریټ په څو دې ریټ په تیګه معلومه ما ته نه دی ته کوم زړه سره روزانه والا ما شه او واچوه ځه 15 لا پاتې دي وروره ډېره ستړیا ده ځه ور واچوه دا کدي کله وروره دا کوم کله د توبې چکر نن پاتې سوی نن دا کلی توب لاس دې کوټ سوم توبې چکر به خامخا و دا کلی توب لاس ته وګورئ چې کېته وبک وروره یا به کړت وخورو یا به کښت وخورو یا به تروکی وخورو یا به شلون و 100 روپۍ دي سولې ولکه نو حساب په تې سره وکړي په 12 په 14 سپین کمپیوټر تاسو په 12 سپی وګونی په 12 سپین څو شولې 600 روپۍ سو 600 300 هغه څه کېدلی تا ورکړه 300 ما ټریکټر ډاکټر 600 روپۍ وګټلې وروره دا دی ناپې مهنت وکړي دا ټریکټر یې پول ډاکي دا قسم مهنت کوي 600 روپۍ وګټلې بسم الله الرحمن ویش ماره کني خو نه دي یا بالکل سمي دا بیا څه پکې دا نو خامخا بس یو د بازار چکر کې ولې یو انډوال یو تسوان مسوار کې اخسي وي خي یو عام اخسي اې د توبې چکر کې ولې توبې چکر هم کې و بس توبې چکر کې ولې پر د دانې راکتلې دي دانې به بیا سمېس دانې به هو د تاکي بم سم ما تاکي بم سم ما او داروخان اوس ټینګ لزونه جوړه نه دی هغه بس اوس کلي پرېښي دي یاره دویمه ورځ موږ اوس پر ټینګ باندې پوښتنه کوو نن دا بیا روانې د ټینګ په لور باندې آغا صاحب دی شایسته سوی دی آغا صاحب نو زما ډېر پخوانی انډیوال دی څنګه آغا څه وخت زه دوبۍ له څه وخت زه دوبۍ له څه وخت زه یاره بس میاشت به باسو ای داروخان هم در سره بوځه تا ورکړې و څوره چې
لیټر یا یو لیټر نه چې مړه 100 روپۍ ده 100 روپۍ در واچوه نسته دومره پیسې پیسې ګرځي ولاړې 100 روپۍ در واچوه لیټر نه 100 دي دا و ستا مشورې هم دا دی کومه دی ډېر ښه پټرول او ډیزل خرڅوي د 100 راځه هغه صاحب چکر به در ټینګ لزه ټینګ مننه وزو مکته چیزی راوخ امونو دا شان راځه وزو د ټینګ وخات ورته ځکه نن سپټل سم دی دا موبایل په جوړ کې واچوه ما ولکه د غیدلې د موبایل سکوټر د غیدلې چش په څو شپه کې ورور په غرور کې وداړي دا ډېر بد کار دی بدله لنډي منډي به وخوري چش لنډي منډي لنډي چیز ده لنډي نه بنانه خوري اشای سبت چوندس کې د خلیت ور اچولې فزره تاسو مې ذات راي واپس کی په قدر وو نو تا خپل په خلی کې اچولې ده خپل په خلی کې چوندس کې اچولې راځه شاده خیره د فاینلی موږ راورسېدلو سادلا او خواته سادلا کوټه دی بازار منځکي بازار سادلا ها سادلا چیرې دی ورته راسه سادلا اوس راځي سادلا نو د داروخان ډېر پوخ یار اوس داروخان انډیوالي ورسره ختم کړی ده انډیوالي دې ولې ورسره ختم کړه ها ته راوړې پاپړ نه ته بښنیوای پاپړ خوړل مړې دا جړې درچ ولې ها انسانان په جړې وینول شي ستا روغ سړی ما ولا کې د دې ګرځي مړ کړي نو ته ویل نمبر ته زه بیا باد کې مړ کېږم چیر دې ساتلا ها نعمت نن موږ د نعمت مېلمانه یو ګور په خیر نعمت خان زغوی راولي لاسو خوراک مسوله کړه ورسره ډوډۍ راوباسه نن موږ ستا مېلمانه یو وده دی دا شان نه خوري دی سیدی ودرې سادلا رال سادلا آی های چیرې یې بې وفا جوړ په خیر سلامت ملامت چیرې وې ها دا دې ستا تربور مې هم دله راوستی هایا دی دا داروخان ستا تربور دی ته چیرې وې ها راځه منځکي له ځې ولې راځه چیرې ډوډۍ مېلمستیا دا دې سادلا ځان وکښې وده نعمته ورسه دغه راوباسه یا نعمت ورسه یاره ډوډۍ راوباسه ډوډۍ خورو نعمته ورسه داروخان ورته ووایه ورته موږ ستا مېلمانه یو یا نن موږ ستا مېلمانه یو موږ نه ځو ورته ووایه دا موږ ستا مېلمانه یو ته ورته ووایه یا ورسه بستره راوباسه موږ د بنې کښېنو ډوډۍ راوباسه راځه ورسه نو ډوډۍ راوباسه موږ ستا مېلمانه یو ها دا د نعمت ځان دی کې ډوډۍ نه راخلې ها هایده دا سړی دی چکر ورسره ولې چکر وو ته اوس ډوډۍ راخلې که نه راخلې ولې موږ ستا مېلمانه یو نو ته وچلوه ستا عزت دی دا سکوټر ولې ستا د داسې ګیټ برابر کړه ازه ګیټ برابر خدا سنو اوس موږ نه پاته که ولې ورسه دا زموږ یاران دي سادلا دی نعمت دی درکشه که ته درکش که ولې ستړی معلومیږه راته څوک چې ستړی همدی ګایېږه نه بیداره نه ولې وګول زموږ د موشن دی را خراب کړي ولې په چیش باندې ها موشن په چیش خراب کړي وروره خور او ویلچم د ده فیورېټ کنټري ویلچم کې دې لا خلک ګوري ته نور څه غواړې ها ځه